سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. جمعه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 10 او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 21 ده. مننه چې له موږ سره یاست. موږ پاڼې هرومرو خوښ کړئ. لومړی خبر ده چې د افغانستان، هند، الف او بین 19 کلنو لوبډلو درې اړخیزې لوبډلې په درېیمه لوبه کې افغان لوبډلې د هند الف لوبډله په 101 منډو له ډګره بهر کړه. په دغه جذابه لوبه کې افغانستان لپاره سلام خندري، خاطر ستانکزي، سهیل خان او نظیف الله امیري دوه ویکټې واخیستې. په لغمان ولایت کې د فوټبال فدراسیون استازولۍ له لوري چې څه موده وړاندې د 18 لوبډلو ترمنځ د فوټسال حذفي جام سیالۍ پیل شوې وې، پایله کې د خراسان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. وحید الله د دې سیالیو غوره لوبغاړی او ظاهر احمد سلطاني مخکښ ګول وهونکی ونومول شول. د زابل ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند فلورزم فدراسیون د استازولۍ له لوري په شاجوی ولسوالۍ کې د دوو کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د فلورزم سیالۍ وشوې. دغه سیالۍ د ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې د نادر خان زابلي او غفور د کلبونو ترمنځ وشوې چې په پایله کې د نادر خان زابلي کلب د ورزشکارانو په بریا پای ته ورسېدې. د ارزګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند اتلتیک فدراسیون د استازولۍ له لوري د یاد ولایت په مرکز ترین کورتالاني کلي کې د 15 ورزشکارانو ترمنځ د تیږې اچولو سیالۍ وشوې. دغه سیالۍ چې موخه یې دودیزو لوبو ته وده ورکول یاد شوي دي 3 ورځې یې دوام وکړ او په پایله کې غلام نبي لومړی، حزب الله دویم او محمد الله دریم مقام خپل کړ. او وروستی خبر هم دا چې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند ټیپبال کرکټ فدراسیون د استازولۍ له لوري په خیبه ولسوالۍ کې د 20 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه د سلامپور الف او الهي آباد لوبډلو ترمنځ وشوه. لومړی توپوهنه د سلامپور لوبډلې وکړه او په ټاکلو 10 اورونو کې سیالي لوبډلې ته د شپږو لوبغاړو په زیان 109 منډې هدف کېښود. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې الهي آباد لوبډلې د یاد هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او په 40 منډو یې ماته وخوړه. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.